یاره زما خو ټول خوښ دی خو خپل ځان مې ډېر خوښ دی. السلام علیکم دوستانو، نن به راسره د پښتو کومه فنکاره چې د عظما سواتي چې په کم وخت کې یو خپل نوم هم جوړ کړی و، نو نن به راڅخه سکایپ په لارې هغه میلاویږي. نو د هغه نه به تپوسونه کوو، د هغه کوم اکټیویټي نن سبا روانې دي، د هغه دې فیلډ ته تاسو کله راغلي یئ، په کوم وخت اخلو اول به د هغه نه اخلو. نو ګورو چې هغه موږ سره په لاین راغله، نو د هغه نه به تپوسونه کوو. له ټولو نه خو مخکې دا راته ووایي چې څنګه حالات دي او څنګه یې ګرانو مینهوالو څنګه یې ښه؟ امید لرم چې ټول به ښه یې. ښه، د دې نه علاوه که تاسو راته خپل کم انټروډکشن، خپل نوم راته وکړئ، خپل تعریف راته وکړئ، نو ډېره زیاته به ښه وي، ځکه چې زموږ مینهوال هغه تاسو ګوري. او زما نوم عظما سواتي دی، زه د سوات اوسېدونکې یم. زما خو ډېر وخت نه دی شوی، زما خو یو کال شو چې زه سندرو طرف ته راغلی یم. او د دې علاوه ستاسو عمر چې کم دی هغه به تقریبا څونه وي؟ عمر چې دی نو 18 سال دی او زه پیدا شوې په سوات کې یم. ما تاسو ته د دې نه مخکې هم ووي او تعلیم چې کوم دی نو ما 9 کلاسه پورې ویلې او نور کوشش کوم چې وي. ښه، شوق دې د دې سندرو سره دی که نه د تعلیم سره دی؟ شوق دې د اخر دی د څه سره؟ زما ډېر زیات شوق دی د سندرو سره، نو زه نه غواړم چې د سندرو فیلډ نه وځم، سبق به ورسره مې انشاءالله جاري. دې نه علاوه د شاعرانو سره دې لګي او کم شاعر دی چې هغه ستا فیورټ دی، ستا ډېر زیات خوښ دی؟ یاره زما خو ټول خوښ دی خو خپل ځان مې ډېر خوښ دی. او شاعري مې ټوله خوښه شي، چې کومه صحیح شاعري نو بس هغه مې خوښه شي، ټوله شاعریان مې خوښه شي. دې علاوه موږ که سوچ وکړو تا ډېر ښې ګانې ویلي، نو کومه ګانه هغه ستا ډېره زیاته خوښه ده؟ زما خو خپلې سندرې ټولې خوښې دي، ولې ما په هر یو باندې محنت کړی، خو زما ته چې کوم خوند راکوي کومه سندره نو هغه ما په شډل زلمي فلم کې ویلې وه چې کومه سندره هغه ستا ډېره زیاته خوښه ده؟ سترګو کې کاته کوه مړه داسې مه کوه، هغه سندره. نو که زموږ مینهوالو ته دا ګانه لږه زمزمه کوي او په خپل خوږ اواز سره دا ووایي، نو هغه به هم ډېر زیات خوشحاله شي. ستاسو خوښه ده که وایي نو ډېره خوښه ده. سترګو کې کاته کوه مړه داسې مه کوه، سترګو کې کاته کوه مړه داسې مه کوه، مه کوه مه کوه مړه داسې مه کوه. بس مرۍ مې خرابه ده. بس دې نه علاوه نور کم ملکونو ته هغه تللي؟ ډېرو ځایونو ته تللی یم، قطر ته هم تللی یم، دوبۍ ته هم تللی یم، شارجه ته هم تللی یم او دا دې وس کویټې ته هم راغلم. ښه، بس تا ډېره مننه. خو زموږ مینهوالو ته به په اخره کې څه پیغام ورکړي؟ بس زما خو میسج دا دی چې خپلو کې د مینه لري یو بل سره، او چې هر چېرته یې نو خوشحاله او آباد دي او خپلو کې د اتفاق لري. دا ډېره ښه خبره ده چې خپلو کې اتفاق لري. ډېره ډېره مننه. تاسو هم ډېره ډېره مننه. نو جی ملګرو، دا چې کوم دی دا وه عظما سواتي چې ماته کال 9 کړی. Como te como un pepito nada más de jamón yo te salto el botón. Va a dejar cura tuerto. دا چې کوم دی ما ستاسو د خندولو دپاره ایډیټ کړی و. نو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او که په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ، او که تاسو بل هم داسې ویډیو غواړئ نو کمنټس وکړئ چې بل د چا سره داسې ویډیو ایډیټ کړم نو کمنټس ضرور وکړئ.